السلام علیکم، زه یم اعظم کار او د تل په څیر تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. که چیرته تاسې د خلکو په منځ کې په واتس اپ باندې له داسې یو نفر سره خبرې کوئ چې تاسې نه غواړئ چې هغه نفر نور خلک وګوري او له خلکو یې پټوئ، نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د واتس اپ یو پټ او خفیه راز درپېژنم. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم اعظم کار. راځئ چې شروع یې کړو. نو ملګرو، تاسو به دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ډېره کوچنی اپلیکیشن دی. هایټ چارت د دې اپلیکیشن نوم دی. د اپلیکیشن به تاسې له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، زه اوپن کوم. کله چې دغه اپلیکیشن تاسې له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړ، نو تاسو څخه به یوه اجازه وغواړي. هغه اجازه تاسې ورکړئ او تاسو به داسې انټرفیس راشي. کله چې تاسو ته دغسې انټرفیس راغلی، نو دلته تاسو ته ښکاري ګوره ګیلري. په دې ګیلرۍ باندې به تاسې کلیک کړئ. تاسې به دلته اجازه ورکړئ، دلته به هم اجازه ورکړئ. تاسې به بوځي خپلې ګیلرۍ ته او دلته به تاسې اوس یو انځور وروښایاست او بیا به تاسې پورته دلته تاسو ته ښکاري نیم په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسې یو نوم ورته انټر کړئ. ما نوم هم ورته انټر کړ. نو له هغې څخه وروسته ملګرو، تاسو ته دغه ډن ښکاري، په ډن باندې کلیک کړئ او ښکته تاسو ته دغه د پاور بټن ښکاري، په دې باندې کلیک کړئ. ګوره دلته موږ ته یوه وړه د پاور بټن اضافه شوه. له دې ځای څخه تاسې وځئ، تاسې لاړ شئ یو واتس اپ ته. اوس چې تاسې له هر چا سره غږیږئ، د مثال په توګه زه دغه نفر سره غږیږم، ګورئ دا بټن تاسې داسې څنګ پلو راولئ او کله چې تاسو له دغه نفر سره غږیږئ، نو تاسې په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره اوس دا اصلي نفر شو. که چېرته په دې بټن باندې موږ کلیک کړو، ګوره موږ ته دا ډول صفحه راخلاصېږي. پورته تاسو ته ښکاري په دې ځای کې هغه تصویر چې ما ورته خوښ کړی دی او هغه نوم چې زه یې غواړم هغه پرې راغله او اوس هېڅ چاته پته نه لګي چې دا نفر له چا سره غږیږي. که چېرته دا بټن تاسې بیرته ووهئ، نو دا اوس اصلي نفر شو. که چېرته بیا پرې کلیک کړئ، نو پورته تاسو ته ښکاري هغه تصویر او هغه نوم چې زه یې غواړم هماغه پرې راغلل. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې له هغه چا سره خبرې وکړئ چې تاسو له خلکو پټوئ، خو هېڅ چاته به دا معلومات نه کېږي چې دا نفر له چا سره غږیږي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.